ږیره او طب. سلام، وخت مو پخیر د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیله مند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. لکه څرنګه چې ټولو ته ښه معلومه ده، هر هغه څه چې اسلام پرې امر کړی د هغه د اسلام د امر پر ځای کولو ترڅنګ ګڼې طبي او نورې ګټې لري. ږیره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو څخه ده، او همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه او تابعین، مجتهدینو او زموږ اسلافو یې د پرېښودلو په اړه جدي لارښوونې کړي. ږیره د اسلام له نظره واجب بلل شوې ده. له نورو کریمونو او دوایانو څخه د مخ تر ټولو ستره ښکلا ده. طبپوهان د ږیرې د پرېښودو ګڼې ګټې ښودلې دي، چې ځینې یې په لاندې ډول دي: د مخ پوستکي له کونځو او ژر زړېدلو څخه ژغوري. ږیره مو همداشان د لمر الټرا وایلټ مضرو وړانګو څخه ساتي. طبپوهان وایي چې د لمر الټرا وایلټ وړانګې سرطان پېښوي. ږیره د مخ د هغو غړو ساتنه کوي چې د مخ پوستکي مرطوب ساتي. ږیره مو د غاړې او د زنې شاوخوا تودوخې درجه برابر ساتي. طبپوهان وایي د دغې تودوخې په ساتلو سره انسان له یو شمېر ناروغیو خاصتاً زکام او تودوخې څخه ساتي. طبپوهان په دې نظر دي که ږیره پاکه او منظمه وي نو انسان جذاب او پیاوړی ښکاري. ږیره د زړو کسانو سره د ساه بندي په ناروغیو کې ښه مرسته کوي. جنسي قوه مو پیاوړې کوي. د یادولو ده که ږیره پاکه او منظمه وساتل شي د خلکو په وړاندې د ښه ښکاره کېدو ترڅنګ طبپوهان یې د ږیرې سره شرط بولي. ډیره مننه کوم تر دې دمه موږ سره یو ځای وایاست. که غواړئ ښې او معلوماتي نورې ویډیوګانې د موږ له چینل څخه وګورئ نو د پښتو پلس چینل سبسکرایب او د زنګولي بټن ووهئ ترڅو همیشه زموږ تازه ویډیوګانې وګورئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.